خو دې تباه و برباد کړم. هی خدای به دې په لاس راکړي. زه به تا سره ګورم. قسم په خدای که به دې پرېږدم. جمال کاکا څه خبره دې دومره په غوسه یې؟ څه درته ووایم؟ 10,00,000 روپۍ رانه وړي دي. چا؟ 10,00,000 خو پر ځای پرېږده. او د سود 40,000 روپۍ یې پسې وړي دي. ته خو کښېنه دا چا وړي دي پېژنې او که نه؟ کښېناستل خوند نه راکوي چې کښېنم د شپې مې خوب ورک دی او د ورځې آرام. ته خو کښېنه یو بیا چا لیونی کېږم چای دې زر راکړه چې زر وخورم او خدای مه کړه خدای داسې مه وایه ګوره او جمال کاکا کاشکې زر مې خوړلی اوس زر مړ شوی وی. دا خبره مه کوه. جمال کاکا دا راته ووایه چې ضمانت دې اخیستی دی ورته که نه؟ ضمانت خو مې اخیستی دی. نو څنګه نو بیا ولې ورته خفه یې؟ جمال کاکا څوک دی؟ د هغې ښځه ده. خپله ښځه یې په ضمانت کې راته پرېښې ده. عجوبه خبره کوې جمال کاکا چې ښځې په کور کې درته پرېښې ده که نه خدای به خامخا پسې راځي. بدبخته هغه خبره به هم دې کړه غم درته دی. هغه څنګه؟ برباد خو څه کویم چې د هغې ښځه زما